دا په جلال آباد ښار کې د شهید معلم اولګل مجاهد لوبغالي ته ورغلي لارې دي. د حماسي شاعر مرحوم مطیع الله تراب مړینې د خلکو زړونه درمن کړل او وروستي دیدن ته یې تر دې ځای وررسېدلي دي. په دې امبولانس کې د حماسي شاعر مرحوم مطیع الله تراب جنازه ده. مینوالې د وروستي دیدن تږي ځکه خو یې امبولانس پسې قدمونه تیز کړي دي. د حماسي شاعر مطیع الله تراب جنازه کې د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه زرګونو خلکو ګډون کړی و. د لوړپوړو اماراتي چارواکو سربیره شاعرانو، لیکوالانو، سیاسي شنونکو، قومي مشرانو او سلګونو ځوانانو ګډون کړی و. مرحوم مطیع الله تراب د جنازې لمونځ د هغه د وصیت سره سم هغه ته نږدې عالم ترسره کړ. د جنازې له مراسمو وروسته ننګرهار کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي ذبیح الله اندوراني د مرحوم مطیع الله تراب مړینه لویه ضایع بولي او هغه یې د شاعرۍ په برخه کې لوی شخصیت یاد کړ. ښاغلی نوراني زیاتوي چې مرحوم تراب په تېرو 10 کلونو کې د اشغال په مقابل کې د شعر په ژبه د ولس د پوهاوي هڅه کړې او په دغه برخه کې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړې. د تراب صاحب د جنازې د انتقال لپاره له یو ځانګړې چورلکې څخه استفاده شوې ده او جنازې کې ګڼ شمېر مشران د ننګرهار ولایت محلي مسؤلین او له مرکز څخه د کورنۍ چارو وزارت لومړی مرستیال حضور لري او دا مراسم به انشاءالله په څو شېبو کې پیل سي. په ډېرې خواشینۍ سره د افغانستان او د افغانانو لپاره یو خواشینونکې پیښه ده. تراب صاحب یو حماسي او انقلابي شاعر و، داسې یو شاعر و چې تل یې حق ویله او د حق لپاره یې مبارزه وه. خدای تعالی جل جلاله دې د دوی تکالیف او سعی او شعر او شاعري او ټول زحمات قبول کړي. الله پاک دې د دوی کورنۍ او دوستانو ته صبر جمیل او اجر جزیل ورنصیب کړي. موږ په دې غم کې د تراب صاحب له کورنۍ او له ټولو افغانانو سره شریک یو. خدای تعالی جل جلاله دې تراب صاحب ته جنت فردوس نصیب کړي. په ورته مهال کې د مرحوم مطیع الله نږدې ملګری شاعر اسرار الله حسنزای د هغه د شاعرۍ قدردانۍ کوي او وایي چې د هغه مړینه ستره ضایع ده. نوموړی وایي د مرحوم تراب شاعري د ولس د ټپ ملهم و او تل یې هڅه کوله چې د ولس دردونه شاعرانه کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت ووایو هغه مرحوم انقلابي او حماسي او ملي شاعر مطیع الله تراب صاحب چې نن د هغه د مړینې یا د جنازې ورځ وه، نو هغه د هغه مړینه موږ د پښتو ادب او د پښتو ادب تر څنګ چې دی پکې د شعر د نظم او همدارنګه چې دی د هغه انتقادي ژبې یو ستره ځای ده. د مرحوم مطیع الله تراب جنازې ته له پکتیا راغلی محمد انور زازای هم د تراب مړینه لویه ضایع بولي او زیاتوي چې هغه په خپل ژوند ټول افغانستان ته مینه ورکړه. مطیع الله تراب 15 کاله مخکې ما ورکړې ده. موږ ساده کې دواړه یو ځای وو. کله کله به زه شپې اوسه پاتې شم، ما به شپې ورته زه څه چې ولاکه لاړ شي څه بندال ده به څومره دی. بیا دا ډېرې ستړې تېرې شوې، ډېر یخ وخت یې به کتابونه ورسره وو. ما د تراب څه کوي چې ما کورو کې کار مه لره، د به هغه وخت شعرونه هغه کوي یادول. بیا نو دلته ډېر غربت ډېر نستیا راغله چې ویې کار به نه و، تکلیفونه وو، خو د خپل همت دې وسه نه ده ورکړی. بل موږ ته خو څه کوي ننګرهار ته چې ټول افغانستان ته یې مینه ورکړې، څلور دېرش ولایتو ته یې مینه، پښتونخوا ته یې مینه ورکړې، حتی خارج کې چې افغانان دي پښتانه دي ټول ته یې مینه ورکړې. خو دا یوه غوټه ضایع وه. د هیواد نامتو شاعر مرحوم مطیع الله تراب تېره ورځ د ورپېښې ناروغۍ له امله په خوست ولایت کې ومړ او نن مازدیګر 4 بجې جنازه د ننګرهار ولایت خوږیاڼو ولسوالۍ اړوند کوزبیار کلي کې په خپلې پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه. العداد مومن، پولیس راډیو، ننګرهار.